بسم الله الرحمن الرحیم. درو یو مهربان خدای په نامه باندې د دې اونۍ خپرونه به شروع کړو. الله دې غونډه ته خیرونه پېښکړي. درو یو مهربان خدای په نامه باندې د دې اونۍ خپرونه به شروع کړو. الله دې غونډه ته خیرونه پېښکړي. درو یو مهربان خدای په نامه باندې د دې اونۍ خپرونه به شروع کړو. الله دې غونډه ته خیرونه پېښکړي. دا زمونږ ښاغلي لیدونکي دوستان ملګري هغه څوک چې زمونږ خپرونه خوښوي، څوک چې نه خوښوي، څوک راته ښه وایي، څوک راته بد وایي، دغه ټول کسان چې دا خپرونه اوري ټولو ته هرکلی کوم. ټول دې خدای په خیر راولي. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. او زمونږ خپرونې د همدې دپاره دي چې دا تاسې وګورئ او هغه نظریات چې د دې وطن دپاره ګټور دي موږ په هغې باندې همیش بحثونه کړي دي، لږې وږې بحثونه کوو. زمونږ لاره خط سیر بیخي مشخص دی. موږ نه په دې پسې یو چې یو چا ته سپکي وکړو، سپورې وکړو یا څوک خفه کړو، او نه په دې پسې یو چې چا ته خوشامندې وکړو او چاپلوسیګانې او خوشحالۍ چاته وکړو. موږ په هغه څه غږېږو چې هغه زمونږ د وطن دپاره، زمونږ د وطن د ټولو خلکو دپاره په هغې کې ګټه ده. د هغې په ګټه کې ټول شریک دي. دا خبره ما په ډېرو خپرونو کې کړې ده، خو نن یې بیا یو ځل تکرار لازم و او ما دا خبر ستاسو په حضور کې بیا تقدیم کړه چې زمونږ دا هدف دی او همدې پسې روان یو او د دې په نهایت کې لوی افغانستان جوړېدل دا زمونږ غوښتنه ده. موږ یې غواړو. دا د ټولو پښتنو د 80 میلیونو پښتنو حق دی او دا د پښتنو په حق کې یو لوی ظلم شوی دی. په هغې پسې نه ګرځو چې څه وخت وشو، ولې وشو، څنګه وشو. دې سوالونو جوابونه خلکو ډېر کړي دي. هېڅوک د چا د جواب سره هم نظره نه دي او رنګ رنګ خبرې پکې کېږي. معمولا زمونږ د اونۍ په خپرونه کې یو معموله دا ده چې مونږ په تېره اونۍ کې چې څه واقعات شوي دي په هغې باندې یو لنډ نظر کوو، بحث پرې کوو. په تېرو اونۍ کې په دې ټولو مهمو واقعاتو کې ډېره مهمه واقعه چې وشوه هغه دا وه چې وروسته تقریبا د برابر 6 یا 15 کلونو وروسته د ټاپي د پروژې په عملي کار باندې پیل وشو او بالاخره دا پروژه شروع شو چې خدای به انشاءالله تعالی په خیر سره کامیابه کړي، موفقه بشي او خپل نهایي هدف ته به ورسیږي. ټاپي پروژه د افغانستان دپاره ډېره مهمه ده، د پاکستان دپاره مهمه ده، د هندوستان دپاره مهمه ده، د مرکزي اسیا د هېوادونو دپاره مهمه ده، حتی د روسیې دپاره مهمه ده. په دې کې ډېرې خبرې ده. دا یو بېل مبحث دی چې بیا سړی پرې بحث وکړي. یو وخت کې که لازم و چې ټاپي کې زموږ ګټه څه ده، د دنیا پکې څه ګټې دي. خو دا یوه ډېره لویه څه ورته اقتصادي پروژه ده چې په جهان کې ډېره لویه ده. داسې وړه خبره نه ده، ډېره غټه خبره ده چې بلیونونه ډالر مصارف لري. په دې کې ډېر مشکلات موجود دي. دا کامیابه شوه، بالاخره کامیابه شوه. د ترکمنستان او د اسلامي امارات د دنیا د هغه ذي دخلو ممالکو په هڅو باندې پروژه کامیابه شوه. په دې ډله کې یو د هېوادونو نه هغه ورسره قطعا خوشحاله نه دی او مګر مجبوره دی چې ورته غاړه کېږدي او دا پایپ لاین د هغې د خاورې نه تېر شي. دا هم په خپل ذات کې یو ځانګړی بحث دی. دې باندې هم سړی ډېرې خبرې کولی شي. خو ډېره مهمه مسله په دې شپو کې دا ده چې 11 د اکتوبر کې به په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو یو دښته ډېره لویه جرګه جوړېږي. په هغې کې به د پښتنو د ټولو قومونو، د ټولو صنفونو او د ټولو څه ورته وایي هغه مختلفو ډلو او مختلفو شغلونو کسان هلته راټولېږي او دوی به خپل نمایندګان ټاکي او فیصله به د پښتنو په سرنوشت باندې د هغې جرګې نه اخلي. دا چې په هغې غونډه کې به څه فیصله کېږي هغې پورې مونږ کار نه لرو. دا چې څوک ورته راځي څوک نه راځي دا هم زمونږ کار نه دی. مونږ لرې پرتې دي کې زمونږ نظر ګټه هم نه کوي، نظر هم پکې نه ورکړو. زمونږ خبره په دې کې ده چې د دغه حالاتو نه دا څو کاله چې مونږ او تاسې تعقیبوو، پاکستان ورځ په ورځ د ډېرو بدې ورځې سره مخامخ کېږي. په دغه تېره اونۍ کې د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې چې زما په خیال چې هغه په بنو کې وه او په د چترال علاقو کې وه او څو ځایونو نورو په دې کې د پولیسو او نظامیانو ترمنځ یو مخالفت پیدا شوی دی. پولیسو نظامیانو ته ویلي دي چې تاسو د دې سیمو نه ووځئ، دا سیمې مونږ ته خوشې کړئ، مونږ پوهېږو د دې سیمو امنیت پوهېږي. پولیس آرمي متهم کوي چې
ټول دهشتګرد چې موږ یې په مخه کړو په چاونیو باندې ننوځي هلته ورته محافظت ورکول کېږي او ساتل کېږي. پولیس په آرمي باندې دا اتهام لګوي چې څه ناامني چې ده په ټولو کې د اردو لاس دی او دغه جګړه اوس نوې راوتې ده. دا خبره هلته نوې راوتې، جګړې ته خو لا نه ده رسېدلې، خو دا خبره ډېره په شدت کې روانه ده. یو عمیق مخالفت یې هلته ایجاد کړی. جهان هم اوس پاکستان ته په بله سترګه ګوري. هغه پخوانۍ سترګې نه دي چې پاکستان لیکاته. دنیا اوس په دې پوهه شوې ده چې په نړۍ کې د تروریزم او د بشریت د بربادۍ لوی مرکز چې دی هغه په پاکستان کې دی، چې دغلته هم تروریستان روزل کېږي او هم د دغه ځای نه تروریستي نقشې او څه ورته وایي تروریستي اقدامات د دغه خاورې نه کېږي. په دې خبرو ټول خلک پوه شوي دي. حتی په دغه لنډو ورځو کې زلمي خلیلزاد د پاکستان په باب دا خبره کړې ده چې د پاکستان حالات ډېر وخیم دي او امریکا ته پکار ده چې پاکستان دقیقاً وڅاري، تعقیب یې کړي چې پاکستان کومې خواته روان دی. دغه خبره کې ډېرې سختې ډېرې خبرې دي چې په دې باندې سړی بحث وکړي یا لږ سړی پرې فکر وکړي چې ولې خلیلزاد دا خبره وکړي او امریکا ته ولې دا مشوره ورکړي چې پاکستان باید وڅارل شي چې کومې خواته روان دی. د پاکستان په تګ کې د امریکې دپاره د منطقې دپاره دا داسې به فکر کړو چې پاکستان یو بلې خواته روان دی او په دې بله خوا کې چې پاکستان په حرکت کې دی په منطقې دپاره د دې منطقې د ستراتیژیکو هدفونو لرونکو هیوادونو دپاره د هغوی دپاره په دې کې څه ضررونه دغه دي متصوره دي چې حتی امریکې ته دغه ورکول کېږي، څه ورته وایي یعنې یادګیرنه ورته کېږي چې دا خبره وساتل شي. بخښنه غواړم. نو زموږ بحث په دغه خبرو باندې دی چې د دې حالاتو نه د تاریخي افغانستان د بیرته راژوندي کولو دپاره ده زموږ خلک د افغانان په عمومي صورت سره د پښتونخوا ټول ملي نهضتونه د منظور پښتون نهضت دا خلک د دې نه څنګه ښه استفاده ترې وکړي چې خپل نهایي هدف ته دوی هم ورسېږي. د ټاپي پروژه زما د نظر نه د لوی افغانستان پورې ډېر سخت شدید تړاو لري، ډېر کلک یو بحث دی. نو اوس ځکه په دې بحثونه راځم بیا راپسې ټلیفونونه راځي چې خادم صاحب ته ډېر غږېږي، نو زه خپلې خبرې بندوم، ډېرې خبرې نه کوم. بس نه پوهېږم ډاکټر صاحب ستا نه شروع وکړو که د کریمزي صاحب نه شروع وکړو د چا نه شروع وکړو په دغه باندې دا خبره ډاکټر صاحب ستا سره به شروع وکړو. اول خو درته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د یو دوه اونۍ د مصروفیتونو په وجه زموږ خپرونه کې نه ده، دا ځای دی خدای مه خالي کوه، خو ته نه وې پکې خدای خپل ستا پارلماني چوکۍ دلته دغه وه مطمئنم ابزاوی راته نه دا ټوکه نه کوم، دا پروګرام ګورې دا د ملیګرایانو یو پارلمان دی. دا یو پارلمان دی چې تقریبا یو 18 کسه غړي لري. دا نور سیټونه خالي دي، هر څوک چې غواړي چې د پارلمان غړی شي. ګوره موږ رایګیري هم نه کوو، بل هم نه کوو، دا دروازه خلاصه ده، فقط راننوځي او چوکۍ کې کښېنئ وایي دغه زما سیټ دی، خو په هغې به کښېنئ کلاک. او په دې پارلمان کې څه بحثونه کېږي د هغې بحثونه به په کلکه طرفداري کوي. یقینا دا پکې شرط دی، بل پکې شی نشته دی. دوه درې غوښتنې په دې کې دي خلاص. مخکې ما وویل هغه زموږ غوښتنې دي. یو شعر دی وایي چې زما د پلار شعر دی، که خدای وکړي دا حافظه ملګرتیا وکړي چې رایاد نه شي. وایي موږ نه د چا خوشامندګر یو او نه د چا نه ډار، موږ یوه لار لرو، په خپله لار باندې روان. دا یو ډېر ښایسته شعر دی، نوی نظم دی، په هر صورت باندې. د ډاکټر صاحب ستا په نظر دا حالات خو ما په مجمل کې دغسې وویل چې دغسې یو حالت را روان دی په دا ټوله منطقه کې. یو خانه اقتصادي پروژې دي، بل خانه دغسې تخریبي اعمال دي او پاکستان په حالت ازملال کې دی او دا به مزمحل کېږي که نه دي که سبا. څه کول پکار دی موږ ټولو ته د یو وجود په حیث باندې، هغه چې افغان وجود دی چې په پښتونخوا کې هم دی، په افغانستان کې دی، که هغه زموږ ازبک ورور دی، که تاجک ورور دی، که هزاره ورور دی، دغه ټول قومونه موږ د خپل ځان په ګټه باندې دغه حالات څنګه وسرحو، څه استفاده ترې کولی شو. ډېر زیاته مننه خادم صاحب، تاسو ته قدرمنو مېلمنو او لیدونکو ته خپل نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه چې خپل لطف هم وکړ د بعضې مشرکتونه ونه شو کولی چې د پروګرامو کې ګډون وکړم. خو لومړی د طبي پروژه ټولو افغانانو ته مبارک وي او ډېره اقتصادي، حیاتي، سیاسي بالکل او هغه پروژه ده، اوږدمهاله پروژه ده په منطقه کې او خاصا د افغانستان په چارو کې مجموع کې خپل ګټې لري. څنګه ستاسو مخکې ویلي د افغانستان په قبا کې خصوصا د پښتنو په حق کې یو تاریخي جبر شوی او دا تاریخي جبر د انګلستان له لوري نه ترسره شو د امریکا په حمایې سره چې دلته بیا خپل پاکستان ډېر یو کلیدي رول ولوباوه. پاکستان په منطقه کې د دوو خپل لایبي و د انګلستان او امریکا ډېر یو متحد همکار پاتې شو، اما د افغانستان په چارو کې ډېر شدید مخالف او هغه ډېر یو اصطلاح پلیاده وتله یو جابره ګاونډی وبنته. خو ورو ورو حالات مخ په تغییر دي. څنګه چې تاسو ګورئ په جهان کې په مرکزي اسیا کې تغیرات منځته راغلي دي. د ایران موضوع ده، د روسیې او د اوکراین موضوع ده، د پاکستان موضوع ده او له ټول نه مهمه د پښتون قوم د بیداري موضوع ده چې دا رامنځته شوې ده او غواړي خپل حقوق ترلاسه کړي او دا یو قانوني حق د دوی ده. خبره دلته دا ده چې د دواړو طرف ته د پښتنو دریځ او د پښتنو ملاتړ ته ضرورت لري. د بده مرغه په افغانستان کې هم ځینې کړي دي چې دغه موضوعات ته هغه کوي په منفي سترګه ګوري او دا په باطن کې خنثی کوي. همدا شان د ډیورند د کرکې اخواړه د پاکستان جابر نظام خصوصا د استخبارات د تیرو 15 لسیزو کې د پښتنو په قتل کې یا دغه لاریونونو یا مخاور کسانو په قتل او ترور کې لاس لري، تر حده کوښښ کوي چې دغه موضوع ثبوتاش شي. اما زه فکر کوم نن سبا دغه بیداری د پښتنو ځوان نسل ته رامنځته شوې ده چې خپل حقوق ترلاسه کړي. د ټول نه مهمه د اکتوبر 11 غونډه ده چې هلته جرګه ده او پښتانه راغونډېږي. دا یو ډېره حیاتي موضوع ده چې پښتانه د خپل دریځ په هکله باندې روښانه هغه ولري، لیدلوری ولري او څه چې په اصولو کې دي هغه په خپل اصولو کې په یو چارچوب د اصولو کې رامنځته کړي او خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. په بخښنې سره چې زه غواړم کمې خبرې وکړم، نه غواړم چې اورېدونکی اوسمه وخت به ملمنو ته ورکړم. ډېر زیات مننه تاسو ته. ډاکټر صاحب مننه کوم، ښه دی، اختصاري وغه کې د تشکر کوم. خبرې به پرې کوو، ټول به پرې خبرې کوو انشاءالله تعالی. کریمزی صاحب ستا څه نظر دی په دې موضوع کې؟ ستړي مشه درته وایم په خیر راغلی. او اول خو دا یوه خبره زه کومه دغه ټول ملګري به هم واوري، دا زمونږ لیدونکي به هم واوري، ټول به یې واوري. دا کریمزی صاحب ما سره همیش په دغه تخنیکي شیانو کې ډېره سخته، ډېره زیاته او لویه همکاري را سره کوي. هره شپه تقریبا که نه نو داسې هفته نه ده شوې چې یوه شپه یا دوه شپې کریمزی صاحب د سهار ته 3-4 بجو پورې حتی ما سره ناسته دی او دا کارونه هم سره جوړ کړي دي. د زړه له کومې ته نه مننه کوم. حتی هغه ورځ یې راته وویلې، یوه خبره یې راته وکړه خو ما یې جواب ورکړی، بیا یې نه وایم. کور یې ودان به شي لوی د دې کامیاب او موفقه لري. دا خپرونه د ټولو افغانانو خپرونه ده، د ټولو ده او کریمزی صاحب ورسره هغه خپله همکاري او د زړه مینه ورسره بیخي په صادقانه توګه باندې دغه کوي، ښه ورسره عمل هم پرې کوي. تشکر درنه کوم. کریمزی صاحب ډېره مننه کوم د ټولو خلکو په مخ کې. کور دې ودان به شي د لوی. ستړي مه شئ، درته وایم په خیر راغلی او غواړم ستا نظر واورو په دې باندې. زه کوشش کوم دا زمونږ د فیسبوک پاڼه چې د امیش چې دا خپرونه زمونږ عام شي، دا د پبلک نه پرایویټ کېږي بیرته. بیا هر څه چې زه خواري کوم چې دا بیرته پبلک کوم، هېڅ امکانات یې ماته نشته. دې کې څه چل شوی دی نه پوهېږم چې دا پاڼه حق ده که بل ده که دا ده. دغه ملګرو نه خواهش کوم که دا خپرونه چې ختم شوه، موږ به خپرونه د دغه نه د لایف نه وباسو،
دغه موضوع باندې غواړم تاسو ټولو سره لږ بحث وکړو، کېدای شي که دا پاڼه کې نقص وي موږ به دا خپله پاڼه بدلو، بله پاڼې ته به ځو، دا پروګرام به بیخي ویسو بلې پاڼې ته، یا به یې یوټیوب ته مطلق انتقال کړو یا به بلې پاڼې ته ساروان ته به انتقال کړو چې د هغې ځای نه نشرات وکړو. دغه دا موږ ته لوی مشکل جوړېده. فقط هغه زما ملګري دا خپرونه همدغه ساعت کې لیدی شي، بل څوک یې نشي کتلی او پبلک کېږي نه پوهېږم دلته څه نه کیسه ده. په دې موږ ډېره خواري وکړه، کامیاب پرې نه شو. کریم ځای صاحب ته مهرباني وکړه، بخښنه غواړم، ته دا خپلو خبرو له ادامه ورکړه، زه دلته خواري کوم که شی کېدای شي که نه. وش سلامونه او احترامات. امید چې زما اواز ملګري اوري. د موضوع په ارتباط باندې د لوی افغانستان په لور باندې یو بل ګام یا یو قدم هدف د دې موجوده وضعیت نه چې دا موجوده وضعیت موږ په داسې طرف باندې بیایي یا سوق کړي یو چې دا د لوی افغانستان بحث یو ځل بیا رامنځته شو. په تېرو 40 کلونو کې خو همیش دغسې بحثونه کېدل چې د افغانستان په داخل کې انسانان یا عام ولس مصروف وو، نو نه کېدله چې د افغانستان په دې لوی چوکاټ او په دې لوی هویت باندې بحث وشي. خو اوس خوشبختانه داسې یو وضعیت رامنځته شوی دی چې ټول افغانان، حتی داخلي قومونه څه چې لر او بر د افغانستان نه دغه شو کېدلو برخو کې دا د لوی افغانستان بحث راوټوکېدلو او په ډېر ښه بڼه باندې مخکې روان دی. امید د خدای نه دی چې موږ به په راتلونکو کې دغه د لوی بحث ته نور هم ترویج ورکړو، یعنې مخکې به لاړ شي، دا بحث به نور وسعت هم پیدا کړي. تر اوسه پورې موږ نړیوالو قدرتونو یا د نړیوالو کشتیانو دغومره مصروفه کړي وو چې زموږ نه د افغانستان د جغرافیې او یا د دې هویت بحث بیخي داسې افکارو نه راته ویستلی و. نو په دې اواخرو کې داسې وضعیت رامنځته شو، مخصوصا د ګاونډي هیوادونو نه، پاکستان او د ایران لخوا نه، چې افغانان یې په دې خپل افغانیت کې متوجه کړل چې یعنې افغان بودن څه شي ته وایي. که د ایران ناخوالې وي او چې د عام ولس مخصوصا د ځوان نسل سره چې کومې ناخوالې وکړلې، چې طبیعي خبره ده ګاونډي هیوادونه په ټوله نړۍ کې د یو بل سره دغه د کاري قواو اکسچینج یا روابط لري، رفت آمد کېږي، حتی تر دې پورې چې په اروپا کې که سړی ځیر شي ورته اکثر اروپایان لندن ته د اقتصادي مسایلو دپاره ځي، تجارت دپاره یا د ورکړې راکړې دپاره. داسې نور په اسیایي ملکونو کې مثلا د بنګال نه هندوستان ته خلک ځي راځي، د هندوستان بنګال ته ځي، یا د نورو داسې مثالونه شته دی په دې اماراتو کې، په سعودي کې، په افریقا کې، په ټوله نړۍ کې دا تعامل جریان لري. ولې زموږ ګاونډیانو بدبختانه داسې یو برخورد او داسې یو وضعیت د افغانانو سره وکړلو چې افغانان یې دې ته وهڅول چې هغوی هغه خپل افغانیت باندې بحث شروع کړي او په افغانیت باندې په نړیوالو سټیجونو کې غږ پورته کړي چې د افغانان هم یو هویت لري، افغانستان هم یو جغرافیه ده. نو همدغه بحثونه چې داسې یو انګیزه او یو ذهنیت یې په دې نوي نسل کې راوټوکولو چې اوس بحثونه یعنې هغه د تیر په څیر دغه حقوقي بحثونه نه دي، بلکې مقام د تثبیت او د مقام د تعیین بحثونه دي، چې غټه بیلګه په دې موجوده ورځو کې د منظور پښتون په کوزه پښتونخوا کې دغه مبارزه ده. بل په داخل کې د افغانستان اوس که موږ د موجوده نظام په هکله باندې هر نوع فکر کوو چې دا امریکا لاس ناستی دی یا د پاکستان یو رالیږل شوې نسخه ده، خو د دې مدیریت کوونکي یا دغه د نظام چلوونکو کې چې اوس ورته متوجه شي، هم د مطبوعاتو او د رسنیو د لارې نه
او هم د دوی د کړنو د لارې نه داسې یو انګېزه او داسې یو بوی ترې راځي چې په هغې کې هغه افغانیت لیدل کېږي. اوس ډېرې غټې پروژې په کار لاندې دي. هغه پروژې که اوس موږ ویو که د طالب نظام هر څومره فجایع او بد کوي، خو دغه پروژو ته چې سړی ځیر شي د دغه پروژو نه هغه د افغانیت بوی راځي. دوی یعنې خپل صداقت دې خاورې ته ښیي. د ولس سره خو نه جوړېږي ځکه چې دوی په یوه ایډیالوژیک اختلاف لري. هغه د عصري علومو او د نورو مدنیتونو په خلاف باندې دغه لري کارونه کوي. خو په د افغانستان په بازسازۍ کې چې سړی ورته وګوري نو بیا دا خلک هغه د افغانیت یو څه علایمې د دوی په کړنو کې لیدل کېږي. اوس دغه ډاکټر صاحب احمدزي دغه د 11 د اکتوبر د لوی جرګې ته اشاره وکړله چې واقعا دا بحث د لوی افغانستان د ډانچې یا د وجود دپاره یو مهم عنصر دی، یو مهمه برخه ده. اوس لوی افغانستان که موږ بحث کوو، لوی افغانستان معنا دا نه ده چې صرف دغه کوزه پښتونخوا د افغانستان سره ضمیمه شي او په دې باندې به د لوی افغانستان تشکیل تکمیل شي. نه، لوی افغانستان په اساس کې د پاکستان نه شتون دی. کله چې په سیمه کې دغه ناسور موجود وي، لوی افغانستان څه چې موږ هغه د ورکوټي افغانستان کې هم ستونزې لرو، بد امني به وي د اقتصاد د اړخ نه، د ژوند د اړخ نه، د تمدن د پرمختګ د اړخ نه، د داخلي بازسازۍ د اړخ، چې هره نقطه کې چې اوس موږ مزاحمتونه وینو. غټ مثال یې دغه د برېښنا بندونه دي چې مثلا زه چې عقل مې سنبال کړی دی او کمې ورځې نه په ښو ورځو بدو پوهېږم، د دغه برېښنایي بندونو په مخالفت کې پاکستان مختلف کړنې کوي، یا نور زموږ په داخل کې دغه د سړکونو د جوړولو، یا د مکتبونو د جوړولو، د پوهنتونونو د جوړولو، د هر بحث کې پاکستان زموږ سره مخالفت لري. د دې مخالفت معنا دا وه چې موږ په خپلو پښو ونه درېږو. دوی موږ په داسې شکل غوښتلو لکه بلوچستان اوس د پاکستان لپاره د شارک یا د ملا د تیر رول لري، ځکه چې ګاز او معدنیات او ډېر داسې مواصلات د بلوچستان نه تولید. ولې که بلوچستان ته ځیر شي هلته د فقر کچه ډېره لوړه ده، ډېر محکوم ساتل شوی، ډېر محروم ساتل شوی دی. ولې د پاکستان هغه د وجود دپاره هغه سیروم د انرژي چې کوم هغه د بلوچستان نه ورکړل کېدو. نو دغسې دوی هم په دې نظر و که د افغانان چېرته په خپل اقتصاد باندې غښتلي شي یا په خپلو پښو ودرېږي، نو بیا د پاکستان هغه دغه زوال حتمي دی. نو دغه ټولې نقطې چې سړی وسنجوي او د یو روښانه نظر نه یا د یو متمدنه نظر نه ورته سړی ځیر شي، نو د پاکستان نه شتون د افغانستان شتون دی، ځکه چې د پاکستان وجود د افغانستان په مخالفت کې دغه دی، ګارنټي دی او همداسې ثابته شوې ده په د جهاد په دورو کې. که تاسو متوجه شئ، پاکستان د لارې نه به افغان مجاهدین اکمالېدل، ولې هغه سلاوې چې به کوم د نړیوالو د خوا نه کومک کېدلو یا د عربي هیوادونو نه یا د غربي هیوادونو نه د مجاهدینو سره چې به کومک هغه به ټول دویم لاس مجاهدینو ته توزیع کېدل. دوی به دغه د سلاوې چې پرمختللې سلا پرمختللې ټکنالوژي به مجاهدینو ته راتله، هغه به د پاکستان سلاکوټونو ته تلل، نظامي سلاکوټونو ته، او د هغې نه به هغه ضعیفه او کمزوري او بیکاره سلاوې مجاهدینو ته ورکول کېدل. په دې کې د پاکستان هغه خپل نظامي قوت ډېر چاق کړلو، ډېرې غښتلي کړلو. د دې افغانستان جهاد د پاکستان د پوځ د غښتلتیا لپاره ډېر یو مهم رول بازي کړلو، او پاکستان د هغه وخت سره د دې نه ښه سالمه استفاده وکړله چې په څه شکل باندې داسې غلام او اجیر کارمندان په افغانستان کې وګماري چې هم د دوی ګټې پکې محفوظې وي او هم هغه د نړیوالو دپاره د ګزارش ورکولو یو دغه موجود وي قوت. نو دغه چې خبره ټوله سړی راټوله کړي او خلاصه یې کړي، یعنې موږ که چېرته د لوی افغانستان بحث
کامیاب ووینو نو په هغې کې به د پاکستان د ضعف یا د پاکستان د کمزورېدو بحث حتمي وي. نو په دې کې خو اوس مثلا لاندې کوزه پښتونخوا کې پښتانه قومونه دي، اوس په دې نږدې ورځو کې ښه رابیداره شوي دي. دغه منظور پښتون دغه مجالس دا جلسات زه تعقیبوم چې کله کله کومې سیمې ته لاړ شي په هغه سیمه کې ورسره په داسې یو شکل باندې برخورد کیږي چې هغه ولس وږی او تږی، یعنی داسې احساس دغه ټولنه دی منظور پښتون ته ورکوي چې واقعا موږ وارث نه لرلو او ته زموږ یو وارث یې. نو اوس که زموږ دغه د لوی کور او د بر وطن سیاسي قشر د دې وضعیت او د دې حالاتو نه ښه ارزونه وکړي او د منظور یا د دې کوزې پښتونخوا دغه جرأت چې کړی چې راپورته شوي دي د دې نه یو ښه نظارت وشي او هغوی سره یو مثبت پیغام شریک شي چې په راتلونکي کې دغه اقدامات تر د منظور د وجوده پورې محدوده نه وي. خدای نخواسته هغه هم بشر د انسان دی، که چېرته کمې صدمې کم واقع سره مخ کېږي، ځکه چې د ډېر مکار دښمن سره د هغه سر و کار دی او هغه دښمن هر څه کولی شي، هره بېناموسي چې د هغوی په وس وي درېغت یې نه کوي. نو زموږ د دې لوی کور د مشرانو او سیاسونو دپاره دغه یو دغه دی چې دغه افکار دغه مفکوره باید ژوندۍ وساتل شي. داسې نشي لکه چې د یو شخص پورې دغه بحث یا دا مکتب موجود وي. دا بحث باید نسلونو ته د په روزنیز شکل باندې ور انتقال شي، نسلونه په دې باندې وروزل شي او د دې دلته په لوی کور کې باید دا بحث وپالل شي. په مختلفو هیوادونو کې مشران باید په دې باندې مجالس ولري، جلسات ولري، کانفرانسونه ولري، حمایتي کانفرانسونه ولري چې دا موجوده پروسه هم تعقیب کړي او د راتلونکي دپاره یو مثبته انګیزه هم ورکړلی شي. اوس که زه یو پوښتنه وکړم د مشرانو نه چې که شخصا د یو چا نه پوښتنه وکړلی شي چې په افغانستان کې ستا موجوده لیډر څوک دی، یعنې د افغان نسل نه دا یو پوښتنه وشي چې لیډر څوک، موږ خپل لیډرشپ زعامتونه بیخي فراموشه کړي دي او نوی نسل دا د مشر قشر نه دا پوښتنه لري. ځکه چې اوس دغه خادم صاحب محترم د دې برنامې په هکله معنی ویل چې دا د ملیګراو یو مرکز دی، خو کوم ملیګرا؟ هغه ملیګرا باید موجود وي، هغه ملیګرا باید مشخص وي چې د ماډل په شکل باندې د نوي نسل لپاره یو مکتب، یو سمبول، یو بیرغ بڼه ولري. ډېره مننه، تشکر. تشکر کوم کریمزی صاحب، ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. موږ په دغه ځمکه باندې په دې کره کې دا اوس ډېر مملکتونه موږ پیدا کولی شو، پېژنو یې چې په یو عصر او زمان کې سره ډېر اختلافات لرل، مګر دوی خپل اختلافات سره حل کړي دي. اوس په ډېرو ګډو همکاریو کې یو د بل سره ژوند کوي. د هغې جملې نه مثلا دا د G7 هیوادونه دي، د شانګهای د تړون هیوادونه دي، خپله په اروپا کې دغسې هیوادونه دي چې دوی په یو وخت کې یو د بل سره ډېر مشکلات لرل، فرهنګي تکالیف یې لرل، سرحدي مشکلات یې لرل، د اقتصادي روابطو په سر باندې سره اختلافات لرل، مګر دوی د خبرو لاندې وکولی شو چې دغه خپل مشکلات یو طرف ته کړي، حل یې کړي، یو بل سره همکاري وکړي. اما بدبختانه پاکستان دغسې قسم کړی دی، د پاکستان څه ورته وایي اسټابلیشمنټ او حکومت قسم یې کړی دی چې زه په خپل سرحد کې، زه په خپله خوا کې یو قوي افغانستان نه کتلی شم او نه یې ګورم او نه ورته موقع ورکوم. ډېر کلونه وړاندې ما د یو متقاعد جنرال د پاکستاني نه دا خبره په ټلویزیون کې اورېدلې وه چې هغه وویله چې موږ باید په افغانستان کې یو ایالت ونیسو، فتح یې کړو او بیا یې بیرته خپلو نورو قوتونو ته هغوی ته سبلیس کړو، یعنې هغوی ته بیا په اجاره ورکړو، هغوی ته په کرایه ورکړو. نو زه حیران دې ته یم چې د یو ګاونډي په حیث باندې، د یو مسلمان په هیواد په حیث باندې چې هغه مسلماني دې هم دروغ ده او ځکه هغه چا چې د مسلمانۍ په نامه باندې دا مملکت جوړ کړو هغه کې مسجد کتلی د سره تللی نه دی او په دغسې قالب کې جوړ شوی هیواد
دا په خپل ګاونډ کې د یو قوي تاریخي زړور او ویاړلي ملت په مقابل کې دومره احمقانه تصمیم یا دغسې غلطه خبره کول یا دا رقم عنودانه او دښمنانه دریځ نیول دا خو د شرم ځای دی د دوی دپاره. جهان چېرته روان دی، دا منطقه چېرته روانه ده. او زه چې ورته ګورم د کریمجي صاحب خبرې تر یو حده پورې چې زه ورته ګورم دا محراق د ټولو خبرو و. د ټوله منطقه کې که موږ تاسو وګورو د افغانستان سره هېڅ هېواد نه ورته بد نیت لري، نه ورسره دښمني کوي، بلکې اکثره هېوادونه ستا اروپا کې خصوصا په منطقه کې ټول غواړي د افغانستان سره یو صحیح سیاسي او د ګاونډیوب تعامل برقرار کړي. هغوی غواړي چې دا منطقه منکشفه شي غیر د پاکستان. او د پاکستان څه دی چې لکه د شمالي ټلوالې خلک چې په افغانستان کې غاصبین هغوی په پاکستان په منطقه کې غاصب شوی دی، زمونږ خاوره نیولې ده. یو چا ورته ویلي دی چې زه دا ځای ستا دې کې ته واړو. دا په دې تېر 20 کلن جمهوریت کې په افغانستان کې دغه واقعات شو. یو زړور سړی به یو چاته به د بل چا ځمکه ورکړه، ویل دا ځای ستا، زه پکې کور جوړ کړه. دغسې واقع په افغانستان کې هم شوی. دا تر قیامته نه کېږي دا شی دي، دا تر ابده نه چلېږي دا شی. بیا د پښتنو او د افغانانو په مقابل کې قطعا دا امکان نه لري، هېڅ امکان نه لري. خو موږ دعوې لرو، موږ خبرې لرو، زرګونو کالو تاریخ لرو. دا زموږ د زرګونو کالو تاریخ ته تاسو راشئ، په تاریخ د قبل الاسلام کې راشئ، تاسو وګورئ د افغانانو عظمت ته، دا هلته وګورئ چې د څه رقم دا وطن ساتلی دی، د زړه په وینو باندې ساتلی، اوس هم ساتي. په هر صورت خبره اوږدېږي. زه آخري خبره ما سره څه نورې خبرې نشته، زادي صاحب ته راګرځم، زادي صاحب خبرې به واورم. داسې ستا نظر څه دی؟ ته خو نن راته خاموشه ښکارې لکه چې زموږ نه مخکې د یا ډېرې مصاحبې کړي، ستړی او یا انتظار. ګردیوال صاحب ته معلوم دی زه ډېر کار لرم هلته، او بس د دې دپاره لږ ستړی ستومان یم. نه خاموشه دی، دوستانو خبره ته مې غوږ ونیولو. نه کله چې داسې کارونه وي بیا وایه چې موږ نه پوهېږو، بیا وایه چې زما ډېر ضرور کار دی. ستا نظر به واخلو په اوله کې، بیا به دا نور دوستان ستا په نظر باندې نظرونه ورکړي. خبره دلته ده چې لومړی ټولو دوستانو ته د څاروان پروګرام کې چې برخه لري خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم، او دوی ته او د دوی قدرمن عزتمنو کورنۍ ته د صحت او سلامتي غوښتنه او د خوښۍ غوښتنه لرم. دا د ټاپي پروژه ګورئ، تقریبا دغه پروژه هم د سیاسي له لحاظه هم د اقتصادي لحاظه ډېر ستر رول په افغانستان کې لوبوي، او افغانستان په دې برخه کې غټ استقلال رامنځته کوي. په دغه پروژه چې زه به یې لنډ ووایم، ټول دوستان پرې خبر دي، د کال 500 میلیونه ډالر عاید لري، او تقریبا 12 نه تر 14,000 نفرو په دې پروژه کې کار کوي. نو په دې کې هغه عمارت چې د خپل ظرفیت ښکاره کړو، دا د موږ د هېواد لپاره ډېره ستره غټه ګارنټي ده. له بل خوا نه د امارت اسلامي هره مثبته کړنه د هغو مخالفینو یا د دغو ګاونډیو هېوادو چې په دې پروژه کې نه ایران خوښ و او نه روسیه خوښه وه، ولې ایران په خپله غوښتل چې خپله دا کار وکړي، مګر موفقه نه شو. نو زما نظر دا ده چې دوستانو خبرې مې ورکړلې په دې ملي لوی تاریخي افغانستان باندې. زه د همدغه پروګرام له لارې د افغانستان په ټولو اوسېدونکو پر افغانانو خصوصا د ستر ملت پښتون باندې غږ کوم. نوره موږ ته والا د تعصف او د شرم ځای ده. موږ د خپلو پلرونو نیکونو هغه غرور او شمله د یو 2 پیسې بخښنه غواړم چې بعضې وخت داسې زږه خبره مې د خولې نه وځي، پنجابیانو لپاره، او همدغو پنجابیانو زه د مجاهد نوم نه ورته ږدم، دوی ته د اشرارو نوم ږدم. هغه هم هغه چاته چې په راز د دغه شرارت کې وو، که قمندان یې وو که رهبر یې وو. یو سلسله خو واړه بیچاره جهادیانو چې فی سبیل الله عند الله د جهاد په نامه راغلي وو، هغه استعمال کړل، کورنۍ هم له لاسه ورکړې، شهیدان هم شول، مړي ژوندي هم ورک شول، او د خوراک لپاره هم هېڅ نه لري.
دا باید په افغانستان په تاریخ کې دغه شرارت باید په تور نوم باندې ولیکل شي. ما ته هیڅ څوک نشي کولی چې ووایي چې دغه جهادیانو په افغانستان کې د یو ویښته قدر ته دغه هیواد ته څه کړي وي. دا زموږ نه هغه عقب نشیني وه چې دغو خلکو ته زمینه ور مساعده کړله او دوی راغلل په افغانستان کې لومړی کار یې چې وکړو هیواد یې وران کړلو، بمونه په هیواد کې پردي یرغلګرې هیوادونو ته دعوت ورکړو راوستل. زه نوره والا شرمېږم هم چې په دغو خلکو باندې خبرې کوم. اوس خو دوی ټول نړۍ ته معلوم شو چې دوی په افغانستان کې څه کړي دي. اوس پښتانه که واقعا غواړي چې دا وطن او هغه یتیمان چې د سترګو نه یې اوښکې تویېږي، د هغو میندو، د هغو کونډو رنډو او د هغو سپین ږیرو په زخمونو باندې باید هغه خبرې وکړو، هغه کړنې ترسره کړو چې د هغو په زخمونو باندې ملم واچوي. که طالب واقعا ځان ته وایي چې زه افغان یم، پښتون یم او زړه سوانده یم، رښتینی مسلمان یم، دوی باید هغه مثبتې کړنې وکړي چې د دغو مخالفو ډلو ټپلو، د مخالفو هیوادو، د یرغلګرو هیوادو هغه منفي نظرونه د دوی پر وړاندې تورونه وړاندې کوي، هغو باندې غټه تیږه کېږدي او خاوره پرې واچوي. لکه همدغه د ټاپي پروژه، لکه دغه د قوشتېپې پروژه چې وه. نو اوس ما وړاندیز ټولو پښتنو ته دا ده، خادم صاحب یوه خبره وکړه چې دا د دغه پښتنو پارلمان ده. زموږ نه وړاندې هېڅ چا دغه پروګرام مخ ته نه و وړی. زه پخپله د افغانستان په ټولو پښتنو باندې غږ کوم. دا کوزې پښتونخوا کې چې منظور پښتون راجګ شوی ده او هر ځای ته چې ځي، د مخکې کریمزي صاحب وویل چې داسې خلک ور باندې ټولېږي لکه چې خلک وږي وي. ولې موږ په افغانستان کې یو د پښتنو یو رهبر نه لرو؟ د څه دپاره نه لرو؟ هغه څه چې پیدا شوي دي، زه د ګردیوال صاحب دا خبره تاییدوم، هغه یو شمېر سپږې وریږې دي، که شاعران دي، که لیکوالان دي، که هر څه دي. چې یو مثال یې همدا چې په لندن کې یو چا د کتاب لیکلی ده، زر ورقې لري، هغه ډاکټر صاحب خالد په هکله خبرې کړي دي. هغه ویلي دي چې افغانستان د امیر عبدالرحمن خان او امان الله خان په وخت کې رامنځته شو، افغانستان شتون نه درلودلو. یعنې تاسې وګورئ چې ولې دغه زمینه موږ دغو خلکو ته مساعده کړله، دا ولې د دغه وطن هغه اصلي واکمن واک موږ دغو خلکو ته ورکړو چې زموږ په سرنوشت باندې لوبه وکړي. خدای دې بخښي غازي امان الله خان، هغه باید دا فکر کړی وای، په دې باندې پوه شوی وای چې دغه د ریګستانیان یا د ګلابیان چې افغانستان ته راغله، په خپله د ریګستاني په نامه یو څوکو تخلص یې کولو. د افغانستان په تلویزیون کې دغه د لشکري په نامه باندې یو پروګرام لري، هغه ته یې ویل چې ما از ریګستان ګلاب هستم. ولې د غازي امان الله خان د دوی په تذکیرو کې مهاجر ونه لیکل؟ دا موږ ته د تعصب شرم ځای نه ده چې مخکې خادم صاحب ویل چې 80 میلیونه د ملل متحد راپور ده چې پښتانه د کشمیر نه نیولې افغانستان په نړۍ کې 120 میلیونه پښتانه په نړۍ کې ژوند کوي. دا یو موثق راپور ده چې په خپله ملل متحد ویل. نو 120 میلیونه موږ په افغانستان کې د لر بر کې وښیه، یو وړه ولسوالۍ چې علاقهداري حیثیت لرلو، هغه راپاڅي د پردیو په زور باندې په افغانستان کې حاکمه شي او د مغو جنایتکارانو په وسیله چې پردیو په مټو باندې افغانستان کې واک ته ورسېدل، یو د افغانستان تباه کوونکی بنسټ ایښودونکی احمد شاه مسعود موږ ته د قهرمان په ځای معرفي کړي. دا اوس تاسو په واشنګټن کې ولیدل، د پښتنو دپاره یا د نور افغانانو ته د شرم ځای نه ده هغه رقم سره چې دوی ناست دي، دغه د کماندویي پتلونونه یې اغوستي دي، دغه سپین سپین چرخانه ټیکري په دې غاړو کې اچولي دي. افغانانو خو یو غرور لرلو، هغه یو. اوس موږ باید په دې هڅه کې شو چې همدغه پروګرام ته که هر څوک غواړي چې افغانستان وژغوري او هر څوک چې غواړي د دغه نظام د بهبود لپاره هڅې وکړي، موږ غېږې دوی ته خلاصې دي، نه د دې لپاره چې دغه نظام د نسکرولو لپاره هڅې وکړي. ولې د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې امنیت تامین ده، په ټول افغانستان کې سوله راغلې ده او دوی واقعا د هغه پروژو باندې کار کوي چې د خدای بخښلي شهید داود خان نه را په دې خوا د پروژې پلان شوې وي. نو زما غږ په ټول افغانانو باندې دا ده چې دا خبرې ډېرې زیاتې وشولې، اوس فقط قاطع تصمیم ته عملي کړنې پکار دي. موږ باید عملاً ګام پورته کړو. که هر څوک دې وطن ته ژمن دي، که هر څوک دغه ملي ګټو ته ژمن دي، که هر څوک د خپلو پلرونو نیکونو غرور او شملو ته
ژمن دي نو راپاڅئ پښتنو د نظام ملاتړ وکړي او دا وطن د دغو سپکو غرګو څخه وژغوري. مننه. دا صاحب ډېر تشکر کوم کور دی ولا هغه څه ورته وایي قهرماني هغه خبرې لاړې هر شی چې جعلي وي زر د بند دي. خپله استادتا په خپل یوه بیانیه کې ویلي دي ویله قهرمان چی بابا ولی یک آدم عادی بود ویله را پشت رای خود واورئ په ټیک ټاک کې دا خبرې واورئ هغه خبرې خلاص شو نور د یادولو هم نه دي دا کیسې ختمې دي دا خلاص شو جعلي شی نه دوام نه کوي. دا زمونږ په وطن کې رواج و چې یو بادپکی به دې واخیست یا یو منقل به و یا به کوم چینک و کوم شی و هغه به که خراب شو یا مات شو نو ټوله به ویله پاکستانی و. نو پاکستانی بادپکی چې دوام نه کوي پاکستانی رهبر هم ولا که دوام وکړي دې ملک کې دا ټول پاکستاني رهبرانو یو هم دوام ونه کړ. یو څو زمونږ د کابل په اصطلاحاتو باندې چې یو څو ششته چې وشو لاړ ټول پکې څوک تنګ شو څوک وشړېده څوک یو رقم شو څوک بل قسم شو. دا دوام نه کوي دا ټول شی هر څه په مخه تللي دي. دا زمونږ خپرونه ته لا یو څو دقیقې لرو. ګردیوال صاحب تا ته ستړي مه شو کومه دا د خپرونې د آخره برخه خو ستا ده نو بس ستا وار دی راځه ستا خبرې اورو. زه په دې اخره کې غواړم خو دغه یو موضوع باندې ډېر لنډ وغږېږم. مخکې ما یوه خبره وکړه چې د لوی افغانستان موضوع د ټاپي سره تړلې ده. د لوی افغانستان موضوع د پاکستان د بعضې مسایلو سره تړلې ده. دا خبره لکه قابل د بحث د خلکو ته سوال پیدا نه شي دا سړی وایي غږېږي موږ وایي نه غږېږو موږ پرې ډېر فکرونه کړي بحثونه پرې شوي دي. دغه پنځه کسان چې ورونو تاسو دلته ګورئ دغه خبره هم راغله اوس یې کوم دا پنځه نفره چې تاسو ګورئ دلته دا همدا پنځه نه دي ورونو ښه همدا پنځه نه دي د دې شاته لویه ملي ډله پرته ده او په ډېرو مسایلو باندې دا غونډ خلک کینی بحثونه کوي خبرې کوي د افغانستان خیر د افغانستان دوست د افغانستان دښمن په دغه ټولو باندې خبرې کېږي او بحثونه کېږي. بس هسې موږ دا پنځه رامخکې کړي ول ځئ تاسو مخکې مهرباني وکړه ګردیوال صاحب راځه. د لوی یو بخونکي خدای په نامه او د کاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې خدای ژوندي له زه لنډې خبرې کوم ځکه اول دا چې د څاروان پروګرام واقعا یو معلوماتي پروګرام دی. موږ کوشش کوو چې په بعضې مسلو باندې لنډ بحث وکړو او ملګرو ته دا انګېزه ورکړو چې زیاتي په قلاره ملګري عملي کړنلارو ته وهڅوو چې را میدان ته ځي. یا په بله معنا ملګري دې ته واچوو چې هسې خبرې مه کوئ بلکې دغه ملګرو سره د عملي قدمونو په اخیستو کې مرسته او ملاتړ وکړئ. دویمه خبره چې ډېره مهمه او اساسي ده زه دلته په دوه درې ټکو باندې زغلن نظر یو څه اشارې کوم ژور بحث پرې نه کوو ځکه زمونږ د څاروان د پروګرام غټ مقصد هم همدا دی چې موږ به په بعضې مسایل دي هغه را مخکې کوو هغه خلکو ته ویو خلکو ته یې مخکې تږدو ځکه د ټولو ذمهواري ده چې ټول خلک پرې خبرې وکړي او ټول خلک اصل کې ووایي چې کوم شیان دي چې هغه موږ او تاسو ټولو ته اړین او مهم دي. نه چې ځان له زما فکر دی نه موږ د ملي خدمتګارانو په دغې دایره کې کوشش کوو چې د ملي ارزښتونو او اهم د راتلونکي وخت دپاره د بعضې مسایلو دپاره داسې لارې چارې په ګوته کړو چې خلک رښتیا ووایي چې یاره موږ هم د دغې لارو چارو پلویان یو. اصل کې خبره دا ده چې دا څه چې نن کېږي او کمې پروژې په غټه پیمانه یا په وړه پیمانه باندې کېږي دا ټول ښه کارونه دي. ساتي به یې څوک دا پروژې راتلونکي کې د دې وطن ذمهوار خلک څوک دی په دې باندې بحث کول پکار دی او په دې کې به موږ دپاره په ګوته کول پکار دی چې آیا د تاریخي رسالت په بنیاد تر اوسه پورې په دې سیمه کې چا کم مهم رول ادا کړی دی او څوک چې مهم رول ادا کولی شي.
په هغې کې دلته که موږ د پښتنو خبره په لروبر کې کوو خلک د دې نه باید دا انتباه وانه کړي چې ګنې یار دا پښتانه دي بس د پښتنو خبره کوي. موږ ویو چې پښتانه دي او دا په اکثریت دي او همیشه هم په دې باندې خبرې کړي دي چې دوی د یو مطلق بعضې مخکې یو ملګري راجي صاحب ورته لکه چې اشاره وکړه 100 میلیونه دي. دا رښتیا خبره ده که د هندوستان پښتانه ورسره حساب کړي نور به هم کیدای شي چې د قصه ډېره شي، خو هغه په خپل ځای کې دغه څه پروژې او څه پروګرامونه چې په راتلونکي وخت کې را روان دي دا به ساتي څوک. د دغې پروژو پروګرامونو د ساتلو دپاره هم یو خلک او قوم او ملت پکار دی چې دا وساتلی شي. هغه څوک دي؟ دا یو څه خلک خو تجربه هم شو چې په تېرو 20 کلونو کې راله او بېرته لاړه، هېڅ یې مونه ساتله که نه. ښه نو اوس خو خلک خو داسې نه دي چې باشي له خلک زبرځواکونه هم خلک روژې او راولي او د 100 کالو دپاره 15 کاله او بېرته بیا ځي. دا د هغې خلکو د زبرځواکونو سوال هم نه دی. موږ او تاسو له دا اوس اساسي ټکی دی، موږ او تاسو له پکار دی چې په خپله په لروبر کې د یو زبرځواک ملت په حیث باندې هغه رول ادا کړو چې کوم زمونږ دی. په دې کې اوس په ټولو باندې دا غږ په ولس باندې دا غږ کول پکار دي چې موږ په دې تېرو 4-15 لسیزو کې ولیدله کومه تجربه هم چې وکړله، د کومو خلکو سره مو چې وکړله او د هغو خلکو سره چې هغوی د بهرني زبرځواکونو سره اړیکې لرله د هغو په ترو وکړله موږ د ملت دپاره او د ولس دپاره هغه ګټې چې کومې پکار وي هغه لاسته رانهوړلې. د دغې حالاتو په نظر کې نیولو سره موږ او تاسې له اوس پکار دي نه چې منظور دي لګیا دي لاندې پښتانه راټولې، موږ هم باید د برې خوا راکینو او همدقسې پښتانه او نور قومونه ملتونه د ځان را خپل کړو. دا کار کوو خو دا کار به موږ دپاره ډېر ګران کار په دې دی موږ ځکه ویو چې د څاروان د پروګرام لاندې موږ بعضې مسایلو ته او بعضې موضوعګانو ته لاره هواروو چې خلک را دعوت کړو او په صحیح طریقه سره د بنسټیزې آبادۍ ترقۍ او سوکالۍ دپاره لارې او چارې په ګوته کړو. هغې کې د ټولو نظر موجود دي، هغې کې د ټولو وړاندیزونه موجود دي او هغې کې رښتې د افغانستان یا د لوی افغانستان ټول ارزښتونه شیان سنبالي. د لوی افغانستان خبره چې موږ کوو په لوی افغانستان کې خو هزاره ازبک تاجک ترکمن ټول شامل دي که نه، هغه خو پکې دي. دلته هېڅوک هم نه وایي چې دا دې پکې نه نه بلکل دا د هغوی شریک وطن دی او لوی افغانستان هم د هغوی شریک لوی افغانستان دی. خو موږ پکې دا وایو چې په دې کې اوس څوک مهم رول لوبولی شي یا کوم خلک دي چې هغوی یو مهم رول ادا کړي او رښتې سیاسي د 21مې پیړۍ پیلامه ده او دا په 21مه پیړۍ د اقتصادي اړیکو د جوړولو پیړۍ ده. نو په دې کې موږ لم پکار دي چې د بعضې ډلو ټپلو سره د سیاسي ډلو ټپلو سره د نورو خلکو سره په شریکه داسې یو کار وکړو چې د خپل ولس د زبرځواکونو د هغې غټ ګیم او لوبې نه بچ کړی شو لکه مخکې چې په دې 4-15 لسیزو کې دلدل او قرباني شولو. دا نه دی پکار موږ له. د دې د خاطره موږ دپاره د بعضې مسایلو باندې او همدغسې د څاروان د پروګرام په شانتې د نورو پروګرامونو لاندې پکار دي چې د ملي ارزښتونو د ملي طرحې د ملي ګډ مشرتابې او د ملي ګډ ادرسونو دپاره په راتلونکي کې پوره کار وکړو، هلې ځلې وکړو او رښتې په دې منزل باندې او په دې لاره که موږ او تاسې روان شو نو موږ تر یو حده پورې خپل ولس بچولی شو. په غیر د هغې نه اگر چې ګران کار دی په دې باندې ټول ملګري باید پوه چې اوسني حالات ډېرو شیانو ته زه په خپله به د اندېښنې په حیث باندې ووایم چې زما هم د ډېرو مسایلو او حالاتو او خلکو او ډلو ټپلو سره اندېښنه ده ځکه ننني که چېرته نن ما د پښتونخوا د ګورنر خبرې واورېدې چې هغه وایي موږ د افغانستان سره خبرې کوو، خو د پاکستان د وزیر دفاع هغه رد کړی او خبرې کوي چې تاسو زمونږ یو ولایت یاست څنګه د افغانستان سره خبرې کوئ. دا ټولې کیسې لکه مخکې چې خادم صاحب ته اشاره وکړه د لوی افغانستان په طرف روان دي، خو موږ باید اوس تاسو ډېر حساس اوسو، ډېر بیداره اوسو. په لروبر کې ټول ملي او سیاسي او غیر سیاسي ډلې ټپلې د یو لوی افغانستان د ارزښتونو دپاره رښتې قرباني ورکړو چې موږ نه دا شی خطا نه شي. که نه
بیا به داسې یو حالت راشي چې که موږ نه دا پیره دا لار خطا شوه یا کړندلاره رانه ګډه وډه شوله ته یقین وکړه چې موږ ګورې 80 کاله یا 80 کاله بیرته بیا شاته لاړو او دا به د هیچا په ګټه هم دی دا بیا په افسوس او په ژړا او په ویر باندې نه کېږي موږ او تاسو له پام دی اوسني وخت کې پکار ده خصوصا روشنفکرانو له پکار ده چې په دې اوسني حساس وخت کې په لروبر کې په هرو ډلو ټپلو کې چې یو مخکښه رول ادا کړي یو ملي رول ادا کړي او په قلاره کښېنني لکه ډېر زموږ روشنفکران او لوستي تیار د خیر په غونډۍ ناستي او فکر کوي چې یاره پلانې او پلانې به دا ټیرونه چې په خټو کې د ګاډي بند دي دا به راوباسي نه 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 موږ تاسو به په خپله راوباسو د دې دپاره د عملي میدان هم یو موږ د هغو ملګرو سره چې حاضر دي او موږ د همدې پروګرام لاندې خادم صاحب څاروان په څو پروګرامونو کې همدا ویلي دي دا دروازه د هر چا دپاره خلاصه ده مهرباني وکړئ د خیر غونډیو سوالونو ته مه کښېنئ چې ګنې به سوال کوئ داسې به شي او هغسې به شي او خدای به یې داسې کړي او خدای به یې هغسې کړي تاسو په خپله به د دې ولس او د دې ملت تقدیر بدلوئ نو چې تاسو یې بدلوئ او تاسو په دې کې نه راپاڅېږئ خدای هېڅکله هم نه بدلوي نو بس دا زما نننۍ خبرې وې په همدې هکله خدای م ژوندي لره ګردیوال صاحب ژوندی اوسې ډېرې ښې خبرې دې وکړې چې نه یې کوه خدای م تباه کړه هغه ښکلې خپرونه په ډېرو ښه مطالبو باندې وغږېدو سره خادم صاحب بخښنه غواړم ستا خبره هم ده چې رانه هېر نه شي که اجازه راکړي یو دقیقه همدا د مخکې کریمزي صاحب یو خبره وکړله د لیډرشپ په هکله باندې زمونږ ډېر ملګري او لوستي ملګري کله په لیډرشپ خبرې کوي لیډرشپ د اسمانه نه راغورځېږي لیډرشپ په دننه په ټولنه کې او په ډلو ټپلو کې خلک جوړوي نو دغه ډلې ټپلې که رامنځته شو دا موږ چې کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه کوو همدا د ملي خدمتګارانو ډلو ټپل په دې کې به بلا لیډرشپ او خلک پیدا شي چې هر ځای کې خلک پېژني او مخکښه رول ادا کولی شي ګردیوال صاحب ما په دې باندې ډېر پخوا تقریبا غاړه مې بنده نه شي یو 20 کاله پخوا یا 15 کاله پخوا یو مقاله لیکلې ده په دې باندې چې په افغانانو کې یا په مجموع کې په پښتنو کې څنګه لیډرشپ جوړېږي او څنګه منځته راځي 3 طریقې لري په دې به نه غږېږو او خدای به یې پکې پیدا کړي زه په دې 100% کې عقیده لرم خادم صاحب یوه خبره ته وکړم بخښنه غواړم وایي سپوږمۍ چې ده میوې ته رنګ ورکوي او ستوری چې ده میوې ته خوند ورکوي بله که موږ دغه ملي یووالی ملي وحدت او دا لوی تاریخي افغانستان را جوړ کړو په هغو کې واقعا چې ملي ګټو ته ملي وحدت ته ملي یووالي ته ژمن افراد او اشخاص راشي دا رنګ به موږ ملي یووالي ته ورکړو دا خوند به موږ ملي یووالي ته ورکړو زه یوه خبره بله کومه دا زموږ لیدونکي دي واوري دا لیدونکي دي واوري دا د لوی افغانستان خبره اولې موږ ډېره کوو بې اندازې زیات هر وخت یې وایي چې موږ یې غوښتونکي یو بیا د دې نظریې ځخ ډېر طرفداران هم دي بې اندازې زیات خلک دي موږ یو وخت په دې باندې بحث وکړو په افغانستان کې خو 99% نه زیات خلک د لوی افغانستان غوښتونکي دي خو د دې لوی افغانستان د جوړېدو لپاره داسې کومه طرحه چا نه ده وړاندې کړې چې لوی افغانستان غواړم نو څنګه غواړم دا لوی افغانستان د جوړ شو ستا ولایتونه چېرته دي ستا ولسوالۍ چېرته دي ستا تشکیلات څه رقم دي طرز د حکومت په دې څه رقم وي ستا کې به د تجارت د مالیاتو سیستم څنګه وي دا به څنګه وي دا به څنګه هېڅ شی نشته دی دا نه د پښتونستان غوښتونکو لري دا شی نه چې وایي موږ پښتونستان غواړو نه د لوی افغانستان والا خلک دا شی لري او په لوبو خو دا نه کېږي هر څوک هر چا سره چې سودا ده موږ یې لرو زه په صراحت وایم دا خبرې چې ما وکړې موږ ټولې لرو هر څوک چې موږ نه غواړي موږ یې ورته ورکولی شو چې ولري موږ لیکلي دي ما د وحدت اخبار ته یو وخت یوه مقاله لیکلې وه دا وحدت به زما بعضې لیکنې چاپولې یو ځل مې ورته مقاله ولیکله چې ملي وفاق ملي نفاق دغسې یو عنوان په هغې باندې مقاله په دې باندې وه چې څنګه کېدی شي چې د پښتونخوا په سیمه کې دغه جدوجهد چې روان دی دغه خواري او زحمتونه چې روان دي دا داسې سره په یو سټریم باندې را برابر شي چې د دې نه یو دریاب جوړ شي او یوې نتیجې ته سړی پرې ورسېږي دا وحدت زما د اخبار مقاله نشر نه کړه کور یې ودان د هغې کې مقصد دا و چې څه نهضتونه چې په پښتونخوا کې دي دوی به د دې موقع استفاده وکړي دوی ته یو دغه پیدا کړي یو میکانیزم ورته جوړ کړي چې څنګه کولی شي دغه استفاده ته نه وشي هغه په دې کې کېده ما پیشنهاد داسې کړی چې
دغه غونډ جریانونه غونډ سیاسي احزاب مدني ټولنې دا څه شیونه چې دي دوی د خپلو هویتونو تشکیلاتو او مرامونو په بخښنه غواړم د مرامونو په شمول دا هر څه وساتي موقتا دي ټول یو خواته کیږي د یو نوي شکل لاندې د یو چتر لاندې لکه یو انګلیسي کې ورته امبرالا وایي د امبرالا په شکل باندې دوی باید ټول د یو نوي تشکل کې ځان سره منسجم کی د یو هدف لپاره چې کله هغه هدف ته ورسېږي بیا سره کولی شي د بزکشۍ میدان آزاده دی بیا د عوامي پارټۍ خپل عوامي اسونه زغلی او هغه بل د خپل د بل شي اسونه زغلی او موږ به پکې خپل اسونه زغلو ته به هم زغلی بس آزاده ژوند به کوو ډېر په خوشحالۍ به سره ژوند کوو د ورورۍ ژوند به وي خو تر هغې پورې به سره متحد شي اوس دا خبره ډېره ګرمه ده مخکې چې ما دا وویله چې د ټاپي پروژه د لوی افغانستان پورې تړلې ده ګردیوال چې په خپلو خبرو کې دوه درې خبرې وکړي د هغې خبرې ته هرې خبرې شاته یو دیوان پروت دی یو کتاب دی دا ډېر لوی سوال دی چې ګردیوال صاحب ملت ته هم راجع کړو منطقې ته هم راجع کړو چې دا ټاپي پروژه خو به جوړه شي دا به بیا څوک ساتي دا ساتلو خلک څوک دي د دې د ساتلو دپاره خو تقریبا د اتیاومې لسیزې نه را دې خواته د ټاپي پروژه په د امریکا ښکته پورته کېږي اولین هېواد چې په دې ټاپي د پروژې پیشنهاد جهان ته وړاندې کړ هغه ارجنټاین و د ارجنټاین دا نظریه د دې محکمو د تعقیب او د محکمو د فیصلو په اساس باندې انران پټه کړه هغوی ته دا نظریه پټه کړه او دعوا شو بالاخره هغوی وګټل ارجنټین شاته شو د هغې ورځې نه دا خبره روانه ده او د دې د ساتلو دپاره ډېر کارونه وشو سخت ډېر شیونه وشو ډېر مصرف وکړه امریکایانو پرې په خپله په امریکا کې په سلهاوو کسان د دې پروژې او د دې پاپلاین د ساتلو دپاره ټرین شو جنرال ملک او د دوستم ډله او ستا خبر یم څه دا غونډو خلکو په دې کې پیسې اخیستې دي دې کې چکرې وهلي دې کې امریکا ته تللي و راغلي دي او دې ژمنې کړي دي چې موږ به دا وکړو دا به وساتو دا به وکړو هغه به وکړو چا هم څه ونه کړل دا ټروالیانو ډلې د غاصبینو د چپاولګران چې دي دوی پکې په لکهاوو څه چې په میلیاردونو ډالر اخیستې دي چې دا موږ ساتو هغه خبره چې ځاځی صاحب یې همیش کوي او ګردیوال صاحب هم کوي چې د پښتنو لمن ډېر ازاده ده نو ټول قومونه پکې ځایږي دا لمن دا زموږ لمن نه ده چې توتان پکې څنډو دا لمن نه ده دا بله لمن ده دا ظرفیت دی دا قدرت دی دا توانمندي ده دې ته موږ لمن وایو او دا شته دا یو هغه ښکاره درته ښیي دا د خلکو په اصطلاح باندې زینه دا د خلکو خبره ده یو پنځه کسه ملایان هلته ناست دي ټول کارونه کوي درته کوم ټاپي هم درته جوړ کړه امنیت هم ساتي هر څه کوي خو دا د دې خبرو ثبوتونه دي نو خبره مې دا کوله چې د هرې خوانه د لوی افغانستان د جوړېدو لپاره ورځ په ورځ د هر ساعت په تېرېدو سره شرایط مساعدېږي موږ ته ښه قوت پکار دی موږ ته ښه پوره لیډرشپ پکار دی موږ ته یو مدبر سیاستمدار د مدبرو سیاستمدارانو یو شورا پکار ده دا د دې کار نه دی چې منظور پښتون به په یوازې وکړي یا د منظور پښتون ډله به وکړي نه قطعا نه شي کولی دا نه کېږي دا شی دا د پښتنو شورا غواړي دا د افغانانو شورا غواړي دوی دغسې شورا غواړي چې د لوی افغانستان د جوړولو دپاره کار وکړي په دې کې ازبک باید ما سره ناست وي په دې کې ترکمن باید ناست وي په دې کې تاجکان باید ناست وي په دې کې هزارګان باید ناست وي دا د دوی وطن دی که دلته ژوند کوي په دې شورا کې به کښېني دې شورا ته به قرباني هم ورکوي دا اوس په همدغه طالبانو کې د ټولو قومونو خلک ناست نه دي او ټولو قربانۍ ورکړي د چا پکې زوی تله د چا پکې اولاد تله د چا کور تله یو رقم بل قسم داسې یو شی پکار دی موږ ټول دا خبرې اوږدې دي بحثونه ډېر اوږده دي د وخت هم پوره دی زموږ بلکل یو ساعت نه زیات شو تاسو ټول پښتو سپارم ډېره مننه کوم خپل لیدونکي هم پښتو سپارم دغه زموږ خپرونه چې هر چا کتلې ده یا څوک ګوري لطفا د دې نورو دوستانو سره هم شیر کړي او چې دا خلک واوري دا خپرونه که د چا پوښتنې وي بل وي او بل هغه دوستانو نه زه هیله کوم چې په دا یوټیوب کې خپل پیغامونه لیکي لطفا په یوټیوب کې که لیکئ نو بیا موږ ته په ایمیل کې راولېږئ په یوټیوب کې مه لیکئ او بل دا چې ورونه تاسو ته زاره هم نه کوو بل هم نه کوو موږ خدمتګاران یو ښه نه تاجران یو نه تمه لرو نه ډار لرو نه ولاکه چاپلوسان یو نه ولاکه حرص لرو
دا کنځا ویم چې دا هغه چاته وکړي چې تاسو ته بیرته کنځا کوي هغه څوک چې سپکې خبرې کوي اغلی وکړي چې تاسو ته بیرته سپکې کوي ځکه تاسو هغه مریضان هستئ چې باید سپکې واورئ کنځا باید واورئ زما یو ملګری دی ډاکټر دی د سور دی د حیواناتو ډاکټر دی همیشه د سپو تداوي کوله بېګا سپو خوړلی دی په خپل کلینیک کې او په لاس یې ورته خوله لګولې ده نو ما ورته ولیکل چې ډاکټر صاحب دا سپي دې نه پرېږدي اخر یې خوله در واچوله که نه دا خوله یې بله خوا واړوي هغه زما مرحوم پلار و کله کله ویلې چې څه خبره یم څنګه ویلې بلا ویلې توره خوله دې بلې خوا شه نو موږ هم همدا چې بلاګانو دا تورې خوله بلې خوا شه ځان مه پاسابوئ ورونو ښه ځان مه پاسابوئ خیر وسي زمونږ خبرې واورې که دې خوښې شي که دې خوښې نه شي بس وایي وره خلاص هر څوک چې زمونږ مخالف دی زمونږ د خبرو سره دښمن دی زه چلنج ورکوم زمونږ 3 پروګرامه دې واوري که زما په دې خبرو باندې ټینګ ونه درېږم دا لاس دلته وشي دا ما زه به خادم صاحب خبره ته وکړم یو ډاډ به درکړم هغه دا ده چې مونږ د ملي ارزښتونو ملي یووالي ملي وحدت لپاره خبرې کوو نه د کومې ډلې یا ټپلې لپاره دا ډلو ټپلو پر ځای په خدای ته باور وکړه که یوه مېرمنه په افغانستان کې واکمنه وه هېڅ ماشوم به وږی نه وده کېدلو مګر دا څه بدبختي چې راوستله همدغو نارینهو بې غیرتو رهبرانو راوستله چې دا وطن دا ولس د دغو بدبختۍ سره مخامخ کړو یاره راځئ صاحب په یو وخت کې د داود خان جمهوریت زه ته دواړه په یو ځای کې ما ورته کار کوو عینه فکر باندې وم په عینه نظریه باندې وم چې که د جهان ټول موږ د ښځو لاس ته ورکړو دنیا به د صلح نه ډک شي ګړد شو چې اندرا ګاندي د پاکستان سره په جګړه شو او کومه دا خو ولا لویه غلطي وه دا خو ښځې هم جنګېږي داسې هم نه ده چې صحیح ده د ښځو رحم د ښځو شفقت نسبت نارینهو ته ډېر دی دې کې شک نشته دی خو خیر ډېر بحثونه دي د موږ د خپل وطن خیر غواړو لکه تاسو ویلې زاده صاحب موږ د خیر غوښتونکي بل شی نه غواړو خو ځان مه پازوئ بس هسې ځان له تکلیفونو مه جوړوئ ارامه خوب وکړئ د شپې او زموږ خپرونه که تاسو ځوروئ بیا موږ ته ووایئ چې دغه خبرې ما ځوروئ موږ به بیا نه کوو تا به پرې نه ځورو یا ورته مه راځه لطفا الله دې ټولو مل شي خدای مل شه ډېره مهرباني رمضان تر بلې اونۍ پورې تاسو ټول په خدای سپارم که ژوند به او زمونږ په دې دنیا کې حیات بیا به ستاسو په خدمت کې انشاءالله تعالی ډاکټر صاحب دې په خیر راشي خدای دې راولي بله جمعه کې زمونږ بعضې دوستان ما ته یې لیکلي دي دا شیونه چې زه ملګرو نه راځي د فاطمي صاحب په باب ډېرو خلکو سوال کوي چې فاطمي صاحب په باب باندې چې فاطمي صاحب دې خپرونه کې نه راځي نشته دی فاطمي صاحب زموږ نه بېل نه دی ګورو پروپاګانډا هم شروع نه کوي او د هغه خبرې به هم نه کوي د هغه مصروفیتونه ډېر شوي دي 3 خپل شخصي پروګرامونه چلوي تقریبا 8 که 9 داخلي ټلویزیونونه دي څه خبرې څومره خارجي دي دا ټول پکې دي او بیا موږ له مخ راواړئ چې یاره تاسو خو خپله سئ دا نور خلک بیا رانه ګیلې کوي څه کوم بل مشکل نشته هغه به انشاءالله خپرونو ته راځي چې وخت فرصت پیدا کړي راځي خپرونو ته خو زموږ سره د خپرونې کامل قوي او هغه تکړه همکار دی د خپرونې مطلق ستون فقرات دی هغه تاسو ټول په الله سپارم او شپې ورځې په ډېره مهرباني په مخه خدای په امان ټول دې په مخه خیر السلام علیکم ټول دې په مخه خیر